بېننګي به وي که چېرې په دې لار مو پښتانه یوازې سره پرېږدو. په ما باندې دا ملګري راټیټ شول دغسې ما ویل ما پرېږدي هېڅ مسله نه دا هېڅ مسله نه. مونږ 15 کسان وو هغه څو ګاډي را باندې بدل و فایرینګ یې کوه ولا وار د دوی خطا و وار هم دوی خطا و او فایرینګ هم دوی و. تا د ټوپک سره دومره وېرېدلي دي نو د ځوانان به په خبره ځان پوهوي دا وطن د دغې وطن د دغو بچو فیصلې څوک کوي؟ بس په جي ایچ کیو کې څه ناست خلک دي ستا د پښتونخوا وطن کاڼې لیکي سټوري ټوله یې ستا په وینو لیکي. د په لاس کې قلم دی ستا دا هر شی لیکي او ستا په وینو کې مزل دی. هره ورځ یو نه یو ځای کې دوی وینې تویوي ششه خلک یې رانه یوړل ډېر زیاته بربادي جوړه شوه تباهي جوړه شوله. انصاف خدای بکا که زمونږ د لاسه نن په دوی فایرینګ شوی وی او د دوی یو کس زخمي شوی وی بیا به تاسو حالات لیدلی تاسو تصور کولی شئ چې کوم حالات به وی بیا به یوازې مونږ نه د پي ټي ایف چې چیرې ورکر دی هغه به بندي و. خدا چونکې میجر بابر کړي دي هغه د پنجاب اوسېدونکی دی هغه دومره کمزوري کام دوی نشماري د وطن چې په هغه باندې به بیا دوی لاس وي. ملګرو د خپل وطن دپاره د خپلې خاورې دپاره والله هیڅ پروا به نه کوو. موږ به پروا د یو شي کوو د خپلې خاورې د خپل وطن د خپل ولس. نور زموږ سره څه پېښېږي هغه به بیا وروسته کتلی شي. موږ تاریخ ته مختوري نه ځو. موږ په دې ژوند کې چې څومره مشکلات او مصیبتونه راځي هغه مو قبول دي خو په خپل قام او مصیبت نه دی قبول. زه قام ته یو خبره کوم دغې قام ته کنځلې کېدلې که نه د چترال نه واخله زمونږ ملګري یې راورسول Pastun, 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 इसके पीछे बिलाल पाटिल बिलाल बखैर बिलाल वो इद्रिस और वरसत अलमिश परलत कामयाब शवलो मिस दामत तालिबावा जिससे फिर दुआ सर नवी रोड़ी دا ولس مینا وقت سي دا خلق وقت سي دا زمون د ملګرو په حق کې د دې واقعې په حرمت کې چې څومره هم مظاهرې په کویټه کې د پښتونخوا ملیانو ګوند له اړخه وشوې یا په نورو ملګرو په نورو ښارونو کې وکړې یا د نورو د شنیز بندونو له اړخه چې موږ ته کوم کانونه راغلي ایم پي ملګرو هم کانونه کړي وي ایم پي والا د ټولو یو جهان مننه نو د ټولو مننه د امام آباد لره بس خو دوی په ځان رحم وکړو ځکه چې دوی د قام پوهه نه غواړي بیا به هم داسې په چوکونو داسې په یخو شپو په ګرمو په سره کېنو د قام وطن خبره کوو راځه لږه به تاسو عسکري خبرې کوو जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है दहशतगर्द
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورونو تاس كده غشسي نور ډېر باتور ننګیالی ملي مشر او د یو ډېر لوی تحریک سالار دی منظور پښتون دا نن ډېر معجزه ده د خدای فضل دی چې دی محفوظ او ګران نور محمد شاه هغه هم بچ دی که څه هم دا ډېره ناترسه بېرحمانه حمله وه د دوی هدف دا سپېڅلی زموږ مشر منظور خان و خو بس د خدای کارونه خپل دي دشمن چې هر څه کول هغه دی په دې کې ناکام سو تاسو ډېره مننه د دې ټولو ځوانانو د ژوب د دې ټولو مبارزو وطنپالو خلکو تاسو ته آفرین سه تا ته شاباش سه دا هره ورځ موږ کام ته دغسې پیښیږي تاسو په خپله مبارزه کې پر مخ هم دغسې مړه نه کوئ دغسې همت به کوئ او بیدار به اوسئ هوښیار به اوسئ اوس زموږ دغه دوه ملګري بلال خان او ادریس خان دا دې راخلاصو موږ ته منظور خان ته هم زه خواست کوم موږ ته کمیشنر صاحب ډي سي صاحب ای سي صاحب د ژوب دا باور را کړی دی چې د دوی پایار به موږ خامخا کاټو دا په سره غرمه باندې ډېره لویه قاتلانه حمله وسوه دا خو د خدای فضل و بچ شو اوس پر مخ به هم انشاءالله موږ دغه قافله به روانوو چې منظور خان اجازت راکړي دا به روانوو پر مخ باندې او په حفاظت سره کمیشنر صاحب دغه خبره کوي چې موږ به په دې ټول لار کې د دوی ور حفاظت کوو او ور به دوی محفوظ رسوو تر خپلو منزله پورې نو تاسو تر کومه ځایه چې موږ ملګرتیا کولی شو باید ملګرتیا وکړو او دوی محفوظ ورسوو او بالکل خپل سبا وعده یې کړې ده چې بالکل کمیشنر صاحب راټول ډي سي صاحب راټول ای سي صاحب دلې موجود دی هغه وایي موږ تاسو ته باور درکوو چې تا یې پایر به موږ خامخا کوو نو اوس خو دغه د محکومۍ د غلامۍ خو دغه حالت دی دا زموږ ستاسو د همت د ژوب د خلکو د دې ځوانانو چې په دغه یخ کې په دومره لوی تعداد زراو راجمع سواسته هم خپل مشران بچ کا او هم خپل هوډ تر سره کوي خپل سړي را خلاص کا پر تاسو پرېل سه او پر دوی په ټولو پرېل سه نو دا به بهتره وي چې منظور خان اجازه وکړي چې بس موږ خپل د ژمي شپه داسې پر مخ باندې خپل منزل ته ځان ورسو او مېلمانه د ډوډۍ وخورو مېلمانه او ملک د مېلمانه چې چا